نانوای وخندل. لکه چې پر ما د پښتون ګمان نه کېږي. مننه، زه خپله خالد ساتم، د یو ماشوم مصرف په څه شی وي؟ دوکاندار وویل نه وروره، داسې نه وایم چې ته به پښتون نه یې، ما ویل ته به غریب یې، زه شکر یو څه شتمني لرم. نانوای وویل نه وروره، شکر دومره شته، بل خبر دا چې د خالد مور د خالد لپاره د 3 کلونو خرچه په بسته کې ایښې. خالد زما او ستا روپیو او مصرف ته ضرورت نه لري. دوکاندار وویل سمه ده وروره، الله جل جلاله به ضرور اجر درکړي، زه به دې هم احسانمند یم. نانوای وویل مننه وروره، ان شاء الله تر خپل توان به ساتنه کوم، ځکه چې دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قبیلې څخه دی. دوکاندار وویل څه ستا هدف خالد د قریش دی؟ نانوای وویل هو. دوکاندار ځواب ورکړ بیا خو بختور یې چې الله جل جلاله د دومره نیکمرغه کس ساتنه ستا په وسیله کوي. نانوای وویل هو، خو باید له دې راز څخه بل څوک خبر نشي. دوکاندار وویل بیغمه شو وروره، دا راز به زما سره امانت وي. دوکاندار ولاړ. نانوای چې کله راغی خالد ډوډۍ خوړلې وه. نانوای ته یې وویل چې ماما اوس ما ډوډۍ وخوړله، زه غواړم نور خپل کور ته ولاړ شم. نانوای ورته وویل بچی سبا به ولاړ شو. خالد ورته وویل نه اوس مې بوزه. نانوای ځواب ورکړ چې اوس لار کې غله دي او دواړه به ووژني، سهار که خیر و زه به دې ستاسې کور ته ورسوم. د جیب څخه یې پیناډول ګولۍ راوکښلې او خالد ته یې وویل بچی دا نیمه ګولۍ وخوره چې ته به دې ښه شي. خالد هم ګولۍ وخوړله او بیا یې ورته ځای برابر کړ چې اوس ویده شه. خالد هم په بستر کې پرېوت. نانوای ورته وویل ته ویده شه، زه تراویح کوم. خالد ژر راپورته شو او په مسکی لهجه یې وویل ماما زما هم لمونځ هیر شو، زه هم لمونځ کوم، خو زه اودس کوم. نانوای ورته وویل هغه لوټه واخله او اودس پرې وکړه. خالد هم ولاړ او اودس یې وکړ او بیا یې لمونځ وکړ. وروسته بسترې ته راغی او پر بستره پرېوت. نانوای هم چې په دې وخت کې د ښار حالت ډیر خراب و جماعت ته نه ولاړ او همدلته یې دوکان کې تراویح شروع کړې. لا 10 رکعاته تراویح یې نه وې پوره کړې چې د خالد خرکۍ شروع شو او ویده شو. خو یو څو شېبې وروسته خالد له خوبه چیغې شروع کړې مورې زه دا یم، دلته یم، مورې ته چیرته تللی وې؟ نانوای چې د لمانځه وروسته سلام وګرځاوه نو خالد یې وښوراوه او ویښ یې کړ. خالد چې وکتل په همهغه نانوایي کې پروت دی. نو نانوای ته یې وویل ماما زما مور څه شوله؟ ما ولیدله چې راغله. د نانوای سترګې له اوښکو ډکې شولې او په ژړغوني غږ یې ورته وویل ویده شه بچیه، مور دې نشته، سبا دې زه ورولم. خالد چې کله د نانوای خبرې واورېدلې ژړا یې شروع کړه. نانوای ته یې وویل ماما زما خپله مور ډیره یادیږي. نانوای ورته وویل ویده شه بچیه، سهار به وختي مور ته ولاړ شي. خالد بیا آرام شو خو خوب یې ورک شو. مور یې یادېدله او په ځای پروت و، رڼې اوښکې په بالښت تویېدلې. نانوای هم پاته لمونځ خلاص کړ او بسترې ته ولاړ. په بستره کې دا فکر کاوه چې څنګه خالد پوه کړي چې نور یې مور نشته. د نانوای هم خوب ورک شو، حیران و چې څه وکړي. خالد بیا خوب یووړ چې بیرته یې همدا چیغې شروع کړې. ټوله شپه خالد په خوب کې د مور چیغې وهلې. نانوای چې کله چرګبانګې ته پاڅېد نو ګوري چې د طالبانو ډک ډک موټر له ښاره وځي. پوه شو چې طالبانو ښار پرېښود. زیات وارخطا شو او دې فکر کې و چې امریکایان خبر نشي چې عرب ماشوم د ده سره شته، ځکه د سولې په نامه د امریکایانو راډیو به پرله پسې اعلانونه کول چې طالبانو او عربانو ته په کور کې ځای مه ورکوئ. که د هر چا په کور کې طالب یا عرب پیدا شو نو د هغه ټوله کورنۍ به ګوانتنامو زندان ته وړل کېږي. نانوای چرګبانګی وکړ او لږ شیبه وروسته د سهار اذان وشو. نانوای د سهار لمونځ وکړ او قرآن کریم یې راواخیست. تلاوت یې شروع کړ. د لږ تلاوت وروسته یې پر خالد غږ وکړ چې پاسه لمونځ وکړه. خالد د خوب له حالته ورته وویل مورې وختي دی، شیبه پس لمونځ کوم. خالد فکر کاوه چې کور کې دی. نانوای چې کله د خالد خبره واورېدله سوړ اسویله یې وکړ او بیا یې ورته وویل ناوخته دی بچی، کښېنه لمونځ وکړه. وروسته خالد پوه شو چې کور کې نه دی، خو کله چې یې ولیدل سهار دی زیات خوشحاله شو چې اوس به یې نانوای کور ته بوځي او ژر ولاړ او دس یې وکړ. لمونځ یې وکړ. چې لمونځ یې خلاص کړ نو نانوای ته یې وویل ماما کله به ځو؟ نانوای ورته وویل بچی اوس وختي دی، ویده شه، زه هم خوب کوم، چې کله مې خوب پوره شو بیا به ولاړ شو. نانوای له تلاوت وروسته بیرته بسترې ته ولاړ او ویده شو. خو خالد ته د خوشحالۍ څخه نور خوب نه ورغی او فقط دې ته انتظار و چې کله به نانوای ویښ شي
او دی خپل کور ته ورسوي. کله کله به په دې خبره مسکی شو. په فکر کې به دا خبر راوګرځېده چې کله کور ته ولاړ شم پلار به مې هم راغلی وي. خو د نانوای خوب خالد ته د 1 کال غوندې شو. پر 10 بجې نانوای راویښ شو. خالد ځان پر خوب واچاوه او پټ پټ یې د سترګو تر کنجانو نانوای ته کتل. نانوای تشناب ته ولاړ. خو چې کله د تشناب څخه راغی په دې وخت کې د نانوای شاګرد هم له کوره راغی چې نانوای ته خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت سقوط شو او د شر او فساد ډلې په ښار کې ګرځي. وروسته د نانوای شاګرد له نانوای څخه پوښتنه وکړه چې دا ماشوم څوک دی. نانوای شاګرد ته ټوله کیسه وکړه او شاګرد ته یې ویل چې پام کوئ هیڅ چاته دا خبره ونه کړي. خو خالد د نانوای او شاګرد په خبرو نه پوهېده. نانوای او شاګرد لا خبرې نه وې خلاصې کړې چې خالد هم له بسترې راولاړ شو او سترګې یې موښلې. په خندا کې نانوای ته ویل ماما زه چې ولاړ شو. نانوای ورته ویل چې ته لومړی چای وخوره. خو خالد انکار وکړ او ورته ویل چې زه موړ یم. خو د نانوای په ډېر ټینګار خالد چای خوړلو ته آماده شو. ډېر ژر یې چای وخوړ او بیا نانوای ته نیغ ودرېد چې نور ځو. نانوای ورته وویل بچی انتظار شه، ښار کې جنگ دی، موټر نشته چې کله د ښار جنگ خلاص شو بیا به ځو. او خالد یې پوه کړ چې د خلکو مخکې د ده سره خبرې ونه کړي ځکه بیا خلک پوهیږي چې خالد عرب دی او امریکایان خبریږي. خالد هم د نانوای خبره ومنله خو زړه یې زیات سوځېده او مور یې یادېدله. خالد 1 هفته نانوای په همدې انتظار کړی و چې نن او سبا د مور ته بیایم. د خالد ژوند زیات سخت و او د خلکو مخکې خبرې نشوی کولی. نانوای هم خلکو ته ویل چې دا د خور زوی دی خو ګونګی دی خبرې نشي کولی. په دې منځ کې 10 ورځې تېرې شوې. خالد به هره شپه په دې انتظار خوب نه کاوه چې کله به سبا شي چې نانوای یې کور ته بوځي. خو نانوای په همدې نن او سبا خالد ته تسلي ورکوله چې په دې شپو کې اختر راغی. نانوای یوه ورځ خالد ته نوې جامې راوړلې او ورته ویې ویل چې خیاط ته ورشه خو ګوره د هغه مخکې خبرې ونه کړې، خیاط به جامې درته جوړې کړي. خالد ورته وویل نه ماما زه جامې کور ته ځان سره وړم، زما مور به یې راته جوړې کړي. د نانوای فکر نه و او ناڅاپه یې وویل مور به دې اوس ژوندی وي او کمړه وي، ژر ورشه خیاط ته چې بیا نوبت در څخه نور خلک نیسي. خالد چې کله د نانوای خبره واورېدله نو ژړا یې شروع کړه او ژړا کې دا چغې وهلې نه نه زما مور نشي مړه کېدلی، هغه ژوندی ده، تا زه غلا کړی یم، ته ولې ما خپلې مور ته نه بیایې. نانوای ولاړ شو او خالد یې غېږ کې ونیو. ورته ویې ویل